السلام علیکم او ستړي مشه. زه وکیل خان یم او دا نثار صاحب دی. نثار صاحب د امریکا نیویارک ایالت کونی آیلینډ څخه د چړو کې پاکستان ویل کېږي، په هغې کې ژوند کوي. نثار صاحب سلامونه، ستړي مشه. السلام علیکم، ډیره مننه ستاسو د راتګ. ډیره مننه. نثار صاحب د دې ځای چې کوم دی نه ډان دی. تاسو هم که نه نثار صاحب چې کوم دی د دې علاقې مشهور تن دی او تاسو صاحب دی وایي چې دا چې کوم دی زموږ رایټ هینډ دی، که نه تاج اکبر صاحب دی وایي زموږ بچی دی، کشر دی. خو نثار صاحب په دا آباد او نثار صاحب دلته چې کوم دی نو د یو جومات انتظام کوونکی دی. داسې نه بس مونږ پکې زه ورته ډېره مونږ ډېر صحیح. او نثار صاحب راته وایي تاسو صاحب ورته تاسو ته کیمره راوړئ ما ته نثار صاحب وایي چې امریکې ته څوک راشي چې لار ته خطا شي جومات ته راشي ما ته چې نثار صاحب کوم ځای کې دی نو نثار صاحب سره نثار صاحب سره حواله ژوند څنګه روان دی؟ الحمدلله ډېره مننه. بس ژوند دی، بس الله دې پکې برکت واچي او ستاسو د ټولو او د مشرانو ډېر زیاته چې لکه دغه کې وي که نه هغه پښتو کې دغه عبدالقادر کرکټر یو کتاب لیکنی وي، که همې که او که هایم او کم الله الله. بس دا خو چې کوم دی دا ورکړه د الله دی ګوره. او دا خبره چې کوم دی بس په عزت سره دی وي او دغه سره دی وي او غني خان بابا وي دا ورکړه د الله دی چاله ډېره چاله کمه او خدای دې هغه درکړي وي چې ستا په شونډو سمه که نه نو بس عزت او ژوند او دا د الله تعالی ورکړي. خو نه وي راځم دې ته نثار صاحب د خیبر پښتونخوا صوابۍ سیمې سره تعلق ساتي، دلته په نیویارک کې ژوند کوي. ژوند څنګه روان دی؟ الحمدلله. بس ژوند خو یو دا خو د الله ورکړه ده او بس څوک دلته څوک هلته، بس یو ژوند روان دی. او ژوند هغه چې د چا خدمت پکې وکړی شي او ژوند هغه چې د چا نه چاته پیدا ورسي او ژوند هغه چې د چا په کار راشي. بس او نثار صاحب دا راته څه ووایې ژوند خو بالکل د ژوند مقصد هم دغه دی چې سړی د بل لپاره وکړي، ځان دپاره خو ډېر خلک ژوند کوي، ژوند دغه دی. خو دا راته ووایې نثار صاحب چې نن سبا پراجیکټ ته روان دی بس دا به ووایي چې نیویارک نن سبا لږ هلې ځلې لږ ډېرې دي او هلې ځلې دا چې ټول هر یو کس په یو منډه دی او ځکه چې د پاکستان عادت خراب دي بیا زموږ د خیبر پښتونخوا عادت لږ نور هم خراب دي ځکه چې هلته کې کوم حالات دي او کوم د امن نشته نو ټول خلک دا کوشش کوي چې د خپل وطن نه وځي او موږ هم چې کوم دی لکه دلته کې ژوند کوو. وطن ښه خبره ده خو په قانوني توګه په غیر قانوني توګه دې باندې ورته صاحب ډېرې خبرې وکړې. تاج اکبر صاحب چې کوم دی نو بلا موږ ته اوس په بله خبره چې موږ له پې بلا لیکچر راکړو چې لکه غواړې غلط لارو باندې به نه ځې نو دغه ورته راسره وایې نو هغه تاسو سره موږ بالکل اتفاق کوو چې اوس د خپل وطن کې داسې چې نه چاته لکه حکومت نه کاغذ ورکړي نه شناختي کارډ یا چا بلا کړي د چا چې کوم دی ورسره چې کوم دی نو پاسپورټ هم نه نو هغه به خامخا بیا کوشش کوي دا د انسان چې کوم دی نو ارتقا داسې که نه چې دا به هغه بیا کوشش کوي چې هغه پرمختګ کوي دا حکومت لا دغه ځای چې کوم دی واکداران دا د ریاست ذمهواري ده چې ریاست چې کوم دی ذمهداري نه پوره کوي نه پوره کوي دا پکار دی چې لکه پوره کوي. بس نثار صاحب تاسو دلته لګیا یو تاسو صاحب چې کوم دی تاسو صاحب وچی تاسو صاحب نثار صاحب نو په کوم پروجیکټ بیزی کړی دی؟ نن سبا دلته د یو پروجیکټ باندې کار وکړو چې کوم کسان غریب دي آیس والی نیولي وو که نه او نو د هغوی په خلاصولو کې د هغوی په بانډ کې د هغوی کې نثار ډېر کارونه کړي دلته کې. صحیح. نثار صاحب څومره کسان هم راخلاص کړل تاسو؟ نو بس موږ ته چې کله پته ولګي او څوک ونیسلی شي او خاص کر بیا چې کوم دی لکه د پښتوني او بیا د پاکستاني نو موږ دا کوشش چې هغه د لایر هم دغه وله کوو وکیل وله نیسئ بالکل وله نیسو ښه الحمدلله ښه په لیګل طریقې سره راوځي بیا د دې ځای حکومت پې جج چې کوم دی نو هغه پې بانډ ولګوي. او په کومو داسې کومو کیسونو کې خلک نیولي دی زیات تر چې کوم دی که نه نو چې چا سره ډاکومنټ نه خو چې کوم کریمینل لکه معمولي هم نه کې چې چا داسې وي که نه چې د غیر قانوني غونډه کې کار کړي او دغه سره بیا کاغذونه نه چې بس ایس والي ونیسي او هغوی ته خدای یو موقع پکاري اخري ته هم څوک راخلاص کړی او څنګه راخلاص کړی چې کوم دی که نه دا اوس د مردان سیمې سره تعلق ساتي او الحمدلله چې کوم دی نو کار برابر شوی دی راغلی دی او ځان اوس مزدوري کوي. ولې نیولې و څه چلې هغه لږ په باډر راغلی او بیا چې کوم دی نو تقریبا اجازه ته 9 میاشتې جیل کې تېرې کړې وي نو موږ سره چې کوم دی نو رابطه تاسو بانډ کې خود سره او حکومت چې کوم دی څومره بانډ باندې دغه خو لږ شکر الحمدلله کم لږ 15000 $15,000 نورو کسانو چې چا 12 لګېدلي دي چا 15 لګېدلي دي د چا 10 او آلموست کوم دی 15 کمی. صحیح. په دې باندې به دا هم یو خبر وکړو چې نور خلک په ډاډ شي غلط کارونه کوي چې نثار صاحب مې راخلاص کړي تاسو صاحب راپسې رولېږي تاج اکبر صاحب رولېږي تاج اکبر صاحب نور چا پسې لېږي یو کاري که نه چې هغوی ګوري چې د ده چکسینګ دی امریکې ته را دننه شوی دی او د ده ریکارډ د دې کې داسې لږ غلط ملت نه کړي هغوی ولې اوس د پاکستان ریکارډ هم ګوري
او که داسې کم کس کرمینلي او کوم داسې مسلې هغه بالکل نه پرېږدي هغه ډایرکټ چې کوم دی ښه او نثار صاحب دې ته راځم نثار صاحب 15 وخته چې کم دی نو جومات ته جمع لځي مونځ کوي سهار غرمه مازدیګر ماښام او ماسخوتن او زه به د دغه مذهبي ازادۍ په لحاظ سره دا سوال ته کوم نثار صاحب په امریکا کې چې کم دی نو په هر جمع کې په نیویارک کې ته کوم جومات چې تاسو دی آل دو چې اوس راتلم په لاره ما درې څلور جوماتونه تاسو کوم جومات ته ځئ په هغه جومات کې چې کم دی د سارې جمع کې تقریبا څومره کسان وي د ماسپښینې څومره وي د مازدیګرې څومره وي او د جمعې په جمع کې څومره وي دا خو ډېره د خوشقسمتۍ خبره ده چې دا موږ د مسلمانان نه دی خو الله ګواه دی چې مسلمانین دلته کې ده مسلمانۍ دا او جوماتونه د الله تعالی قانون دی جوماتونه پرېږدی ټایم سکویر چې دی دا د ټولې دنیا یو مشهور ځای دی په هغې کې موږ تراویح کړي دي نو څه نو استاد ساري جمع کې څومره کسان وي ساري کې ښه لکه دلته خو بلا هر یو جومات کې لکه 200 300 وي او ځینې پکې داسې چې هغه ډېر زیات دي ټول خلک چې کوم دی نو ځي جومات ته او تکلیف ورته نه الحمدلله لکه یار ورسره نه چې څه مال ځي نه ورسره چې کوم دی دی چېرې په لاره به راته څوک ولاړي څوک ورانه موبایل وړي نه به ډایرکټ جومات ته ځي لمونځ کوي او بېغمه چې کوم دی نو بس بیا خپل کار کسان سره دا تاسو سره جمع کوي دا به خلک خپل کلی جومات سره کمپیریزن کوي کلی کې چې څومره ځي هلته خو بوډاګانه چې ځان چې کوم دی نو ولېږي هلکان خو نه ځي او دلته کې خو الحمدلله چې کمزورې چې په کم کمیونټي کې نو چې دلته کې 200 مسلمانان په هغه سراونډینګ کې پاتې کېږي نو د 150 خامخا جومات ته ځي یو نیم سر کسان بالکل صحیح ده مطلب دا چې جمع جومات ښه ډک بالکل جمع ټول کسان کوشش کوي بلکې هغه ټایم کې بیا پارکینګ هم نه ملاویږي د مونځ په ټایم کې ځکه چې هر سړي سره چې ګاډي هغه فورن ګاډي جومات ته راتاوي او دا به دا چې زموږ په جومات کې خپل لکه دلته کې بله جوماتونه کې د جمعې زموږ په جومات کې 3 جمع کېږي د جمعې ځکه چې خلک ډېر یې زموږ او جومات څلور چته دی او په دې کې کم از کم په یو ټایم کې چې کوم دی نو چې کم از کم 400 کسان پکې راځي په یو جمع کې بالکل او دا 3 جمعې په دې کې او دې کې چې نور څو جوماتونه په دې ټولو کې چې کوم دی لکه دا پولي دومره خلک او زه به نثار صاحب ته راتلونکي جمعې پر ورځ خیر موږ د جومات ویډیو جوړوي او هغه ویډیو چې جوړوي نو تاسو دغه جومات ته منځ راځئ تاج اکبر صاحب بوسری ماته په ویډیو راځي هغه ویډیو به تاسو که خیر بیا ګوره تاسو به تخی چې دا تاسو ګوره څومره پښتانه دي څومره خلک دي څومره راځي دا سوال د دې لپاره کوم دا صرف دکاونه چې دلته خلک منځونه کوي دا تاسو دا خیر چې په امریکا کې مذهبي ازادي څومره ده او نثار صاحب یو جهان مننه ډېره مهرباني تاسو ډېره مننه ایوان صاحب ډېره مننه ټول مننه یو جهان مننه هم د دې سره وکیل خان اخلم جهاد د لوی الله